در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ د شال تلویزون څخه مو لنډو خبرونو ته توت هرکلی کوم زه مو قربانه مزدلفه کاکړ. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په لومړي ځل د هرات په صنعتي ښارګوټي کې له پلاستیکي خځلو تولید شوي مصنوعي مالوچه جرمني ته صادر شوي دي. د هرات د صنایع او قانونو خونې رئیس حمید الله خادم وویل نن له هیواد بهر د مالوچې د یو جوپې د صادرولو شاهد یو. دغه جوپه امتحاني صادریږي څو د بهرنیانو خوښه شي او راتلونکو کې ډېر څه صادر کړي. په پام کې ده څو راتلونکو میاشتو کې 250 ټنه مصنوعي مالوچه جرمني ته صادره شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هرات صنعتي ښارګوټي مصنوعي مالوچه قزاقستان او ازبکستان ته هم صادرې شوي دي. په کندهار ولایت کې د لوی احمد شاه بابا کور د بیا رغونې چارې 80% بشپړې شوې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د دې کور د بیا رغونې چارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري پلی شوې او پاتې چارې به تر راتلونکو 3 میاشتو پورې بشپړ شي. په ایران کې یو افغان وګړی اعدام شو. دغه افغان د اعدام حکم چې شنبه د زمري پر 3 د ایران په بندر عباس زندان کې پلی شوی دی. دغه افغان وګړی ګلاب شاه نومیده او په 1998 کال کې د ایران په بندر عباس کې د نشئی توکو د قاچاقو په تور نیول شوی و. د سرچینې په وینا ګلاب شاه د فراه ولایت د قلعه زمان کلي اوسیدونکی و. د روسیې لخوا د مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره د مقابلې لپاره بریتانیا او جرمني د چهارشنبې په ورځ یو ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ چې ژمنه یې وکړه چې د خپلو دفاعي صنایعو د پراختیا، د اروپا د امنیت د ټینګولو او د روسیې د ځواکونو د شاته کولو په جګړه کې د اوکراین د ملاتړ لپاره به په ګډه کار کوي. د راپور له مخې د بریتانیا د دفاع نوی وزیر جان هیلي په برلین کې له خپل جرمني سیال بوریس پیسټوریوس سره له کتنې وروسته دغه تړون لاسلیک کړ. د هیلي دا سفر د 2 ورځني سفر یو برخه ده چې په فرانسه، پولند او استونیا کې به د اروپایي اتحادیې له متحدینو سره د دفاعي اړیکو د ژوروالي لپاره د بریتانیا د نوي حکومت ژمنې روښانه کړي. ریوټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس مخې ته د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د وینا په ضد د راټول شوي مظاهرچیانو انځورونه خپاره کړي دي. په زرګونو مظاهرچیانو د کانګرس ودانۍ ته نږدې سړکونو ته راوتلي و ترڅو په کانګرس کې د نتنیاهو د شتون په اړه اعتراض وکړي. په کانګرس کې په خپله وینا کې نتنیاهو وویل چې دغه مظاهره کوونکي په رسمي ډول د ایران په احمقانو بدل شوي دي او د ایران د ګټو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د پنجشنبې په ورځ د جولای په 15مه په کرملین کې د خپل سوریایي سیال ولسمشر بشار الاسد کوربه و. دا غونډه مسکو ته د بشار الاسد د سفر پر مهال د منځني ختیځ د کړکېچ د شدت په موضوع جوړه شوې وه. د روسیې ولسمشر په مسکو کې له خپل سوریایي سیال سره له خصوصي غونډې مخکې وویل چې هغه پلان لري له بشار الاسد سره د منځني ختیځ د خرابېدونکي وضعیت په اړه چې په سوریه کې هم پلی کېږي خبرې وکړي. د سویس د ګمرکونو او سرحدونو ساتنې ادارې وایي د روان کال په لومړي نیمایي کې له اتریش او ایټالیا څخه 12500 بې اسناده کډوال دغه هیواد ته داخل شوي دي. دا شمېر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 1/3 کموالی ښایي. د رسمي شمېرو له مخې 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 18,000 بې اسنادو کډوالو سویس ته داخل شوي دي. یو شمېر مهاجر په سویس کې د پناه غوښتنه کوي خو د افغانانو په ګډون ډېر یې هڅه کوي فرانسې او جرمني ته ولاړ شي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.